د ځمکې شمالي منجمد قطب ته نږدې یو جهیل د ژمي په میاشتو کې د 2 متره پیړ کنګل واورې په واسطه پوښل شوی وي. کله چې پسرلی راشي نو توده هوا په وار وار سره کنګل ویلي کوي چې له امله یې د کنګل پیړوالی په یو ثابت نسبت سره کمیږي. له 3 اونیو وروسته د کنګل پیړوالی یوازې 1.25 متره پاتې کیږي. فرض کړئ چې اس د ټي تابع مونږ ته اس د کنګل پیړوالی په متر سره د ټي وخت یعنی چې په اونیو سره دی د دې تابع په شکل ښیي. تاسو د تابع فورمول ولیکئ. ښه نو دلته موږ ته یو څه په زړه پورې معلومات راکړي. موږ پوهیږو چې کله وخت صفر وي د کنګل پیړوالی څومره وي 2 متره وي. نو لیکو چې کله چې اس د صفر تابع د وخت تابع وي چې وخت پکې صفر وي نو دا مساوي کیږي د کنګل پیړوالی 2 مترو سره. او همدارنګه وایي چې له 3 اونیو وروسته د کنګل پیړوالی 1.25 متره پاتې کیږي. نو موږ سره اس شی دی د کنګل پیړوالی په متر سره دی، ټي وخت دی موږ سره په اونیو سره. نو په صفر وخت کې 2 متره، صفر اونیو کې 2 متره پیړوالی لري. کله چې اس د 3 تابع شي یعنی 3 اونیو وروسته به د پیړوالی څو ته رسیږي 1.25 مترو ته رسیږي. دا موږ داسې هم لیکلی شو چې دلته یو جدول جوړ کړو او دلته وایو چې دا څه شی دی، دا د وخت کالم شو او دا د څه شي، دا د پیړوالی د کنګل. نو کله چې وخت صفر و موږ سره د دې پیړوالی 2 متره، کله چې وخت څو شو 3 اونۍ شو موږ سره د دې پیړوالی شو 1.25 متره. نو کله چې موږ په وخت کې بدلون ډلټا ټي دا مساوي سو 3 اونۍ و نو په پیړوالی کې بدلون څومره راغی ډلټا اس موږ ورته وایو. ډلټا څه معنی بدلون، دا مساوي شو څو سره 2 نه 1.5 ته تللی یعنی -0.15 متره دی کې کموالی راغلی. نو دلته د بدلون نسبت څو دی موږ ته وایي چې دلته د په یو ثابت نسبت سره دا څنګه کیږي کمیږي یعنی بدلیږي. نو د دې دواړو ترمنځ د دې دواړو وختونو ترمنځ چې هر یو نسبت موږ ته په لاس راغی هماغه به د هرو دوو وختونو ترمنځ د بدلون نسبت وي. لکه د صفر او یو ترمنځ، یو او 2 اونیو ترمنځ، 2 اونیو 3 اونیو ترمنځ، همدارنګه یو او 1.6 اونیو ترمنځ یا یو او 1.7 اونیو ترمنځ، ټولو وختونو ترمنځ به دا نسبت څنګه وي ثابت وي. نو د بدلون نسبت په څه شی وي، د څه شي د طبقې یا د کنګل د پیړوالی بدلون نسبت پر وخت باندې دا به څه شی وي. دا موږ وایو چې مساوي کیږي ډلټا اس نسبت پر تقسیم پر ډلټا ټي. دا مساوي کیږي ډلټا اس یا په کنګل کې بدلون کوم چې -0.15 متره دی لیکو چې -0.15 متره تقسیم پر وخت کې بدلون کوم چې 3 اونۍ دی لیکو 3 اونۍ یا ویک. دا به مساوي شي -0.15 چې په 3 ویشو نو 15 چې په 3 ویشو 15 کېږي -0.15 به شي 1 به شي متر پر ویک پر اونۍ باندې. نو اوس موږ دا معلومات د دې نه څه رقم اخیستی شو تر څو یې د تابع د فرمول په شکل ولیکو. موږ پوهېږو چې دا به څه شی وي یوه خطي تابع به وي ځکه دې بدلون چې دی نسبت څنګه دی ثابت دی. نو راځو موږ په دې اړه فکر کوو. موږ عموما د خطي معادلو شکل لرو چې وای مساوي کیږي ام ضربې اکس جمع بي، چېرته چې بي موږ سره څه شی دی هغه حالت دی چې اکس پکې صفر وي د وای محور سره تقاطع ټکی وي او همدارنګه ام موږ سره میلان یا د بدلون نسبت دی. نو په دې حالت کې موږ د وای په ځای اس لیکو او اکس په ځای ټي لیکو. نو موږ وایو چې اس د ټي تابع دا مساوي کیږي ام یو بدلون دی یا میلان دی ضرب د څه سره ضرب د وخت سره اندازه او جمع بي او بي اوس څه شی دلته موږ سره بي موږ سره دغه د ویلي کېدلو پیل وخت دی، د پیل وخت اندازه ده. نو اوس به بي څومره وي دلته. نو د بي د پیدا کولو یوه طریقه ده چې موږ څه وایو کله چې ټي مساوي صفر وي نو اس د صفر به مساوي څو کېږي. موږ پوهېږو چې اس د صفر تابع وي نو دا صفر کېږي دلته موږ سره بي پاتې کېږي او اس د صفر یا د کنګل پیړوالی په صفر وخت کې څومره و 2 متره. نو لیکو چې بي مساوي 2 شو، لیکو 2 مساوي بي مساوي له 2 سره دی او ام به څو وي موږ پوهېږو چې ام د دې میلان دی یا د بدلون نسبت دی په پیړوالي کې بدلون نسبت پر وخت باندې. موږ پوهېږو چې د دې قیمت څو -0.15 شو. نو لیکو چې ام مساوي کېږي -0.15
15. مونږ داسې هم ویلی شو چې دغه ام څه شی دی؟ ام د دغه دوو نقطو او دې دوو نقطو ترمنځ میلان دی، کوم چې مونږ د ټي او اس په جدول کې دلته ځای پر ځای کړي وو او قیمتونه هم پکې اچولي وو. نو راځو اوس د دې معادله لیکو. نو معادله مونږ داسې لیکو یا فورمولې داسې لیکو چې اس د ټي تابع دا مساوي کیږي میلان منفي 0.25 ضرب د وخت او جمع جمع 2. او کچیر تاسې وغواړئ داسې هم لیکلی شي چې 2 منفي 0.25 ټي سره. زما په نظر دغه دوهم طریقه یا دوهم شکل لږ څه مناسب راځي، ځکه چې موږ ته ښیي چې څه شی پیښیږي. کله چې وخت صفر وي موږ ته سره 2 متره د کنګل پیړوالی وي. هر څومره چې اونۍ تیریږي په هره اونۍ کې موږ 0.25 متره د دې پیړوالي څخه لاسه ورکوو. او که چیرې تاسو غواړئ چې نور هم په دې باندې ځان پوه کې کولی شئ دا یې څنګه کوي په ګراف کې وښیي. نو په ګراف کې به دغه 0.25 دا به ستاسې شوي میلان وي د ګراف د خطي ګراف، او همدارنګه دغه 2 چې دی دا به تاسو ته چې پلاس درکړي د عمودي محور سره د تقاطع ټکی پلاس درکړي، کوم چې دلته موږ په اس سره ښیو. عموما عمودي محور په وای سره ښودل کېږي. په دې سوال کې پوښتنه کې موږ د اس په توري سره ښودلی دی.